دوه افغان لوبغاړي چې دواړه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشران تېر شوي دي د یو بل پر وړاندې چې ملګرو څه خبره ده راځو په دغه ویډیو کې معلومات درکوو خو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ګارانټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د افغانستان تجربه لرونکی الونډر محمد نبي د بنګلادیش تجارتي لیګ نه استرالیا ته تللی چې هلته د بیګ باش تجارتي لیګ کې د میلبورن لوبډلې سره یو ځای شوی دی محمد نبي د بي پی ایل یا بنګلادیش تجارتي لیګ کې د رنګ پورنجر لوبډلې سره و چې په لومړیو څلورو لوبو کې لوبډل مشري هم د هغه په غاړه وه خو پرله پسې څلورو لوبو کې له ماتو خوړلو وروسته له هغه لوبډل مشرۍ څخه لرې شو د بنګلادیش تجارتي لیګ سیالۍ اوس هم روانې دي او د رنګ پورس په وروستۍ لوبه کې محمد نبي لوبېدلی هم نه دی چې اوس تازه خبر دا دی چې محمد نبي استرالیا ته تللی تر څو په بیګ باش سیالیو کې ولوبېږي محمد نبي به په بیګ باش تجارتي لیګ کې د میلبورن لوبډلې سره لوبېږي چې هغه به د اډریګا لوبډلې پر وړاندې د جنوري په 12مه نیټه خپله لومړنۍ لوبه ترسره کړي اډیلیډ سټرایکرز بیا راشد خان ورسره لوبېږي چې هغه د بیګ باش تجارتي لیګ له پیله راهیسې له دغه لوبډلې سره یو ځای دی همداراز قیس احمد بیا د هوربوټ او ظهیر خان د برزبین هیټ لوبډلې سره د لیګ له پیله لوبېږي د محمد نبي په اړه د میلبورن رینګر لوبډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې 15 کلن محمد نبي چې د بنګلادیش په تجارتي لیګ کې لوبېده استرالیا ته رسېدلی دی او د میلبورن په پاتې لوبو کې به د هغه لوبډلې لپاره په بیګ باش کې ولوبېږي دوی مخکې لیکي چې د بي پی ایل په 8م پړاو کې محمد نبي د میلبورن لوبډلې لپاره ښه لوبه کړې وه او هغه یې کوالیفای ته رسولی و هغوی همداراز هیله څرګنده کړې ده چې په روان بیګ باش تجارتي لیګ کې به هم محمد نبي او د دوی لوبډلې سره ولوبېږي چې په 12 تاریخ د محمد نبي او راشد خان لوبډلې یو له بل سره مخامخ کیږي چې ګورو چې کومه لوبډله بریا ته رسیږي